چې الله د بنده نه خپشي الله ته نه سألی کور ته علی صحت ته علی سورلی ته علی نا الله چا نه خپشي نو الله سړی غریب کوي نا الله ته نه گاډې نه علی د پټی نه نه خلاصي چې کله د بنده نه الله خپشي نو رب العالمین ته نه د سجدي توفیق والی دا تندې بیا ځان ته نه پریدي نه دا تندې بیا ځان ته نه پریدي دا تندې چې دی پنځه ټیمه الله ته نه لګي کنه پته لګي چې سبي الله درنه د سجدي توفیق اغستې د سجدي توفیق منځ باره کې چا سرم سمجوته مکوئ بچی راغون کوي بیبي کې نه وای زما میلمه رستو منځ مخکې زما خدمت رستو منځ مخکې ځکه ستا نه به اولنې تپوس د مانځ کی اولنې د خاون حق د مانځه نه پس دی ړومبې مونځ دی اله به بیا د خاوند د حق تپوس کی نو د کلمې نه پس چې ړومبې چیک پوس راشي هغه به د مانځي مونځ له به مخې ته ورځو د دې مونځ به الله چیکین کوي تاسو خو هر څه اینی نه سړی چې بار ملک نه راځي ټیکټو ګوري یاره وایي ما ته 30 کیلو سامان الاوډ دی نو چې سامان په بیگ کې ږدي نو په مخه یې تلي چې د ایرپورټ ته مخامخ شي که نه بیگ اتلی واپس کم کتی سامان په کانټه برابر ونه هر سړی ځان تلی ته برابرې اقا ټیم کې چې هغه طول شروع شو ایرپورټ کې بیګونه یې تلل مې خدایه پاکه دا داسې وړه تله ده او د خلقو سره پیکر دی سامان به یې د چا واپس کړو یو به بل ته وایي ستا سامان څومره دی بل به وایي ستا هغه څومره دی مې خدایه دا خو د دنیا یوه تله ده دا انسانان ناست دي خدایه دا چې میدان محشر کې د الله د ذات د طرفه تله ولګي چې زمونږ به څه حال دی خدای یو به د بل نه تپوس کوي چې څه حال دی وایي به چې د جمعې په ورځ مې سنت خو نه و کړي فرض مونځ مې مستقل پرېښی و ما خو مونځ نه دی کړی چې دغه تله شي او یو مخامخ کېږي او په نمبر کې ورته ولاړ یم چې څه حال به وي حشر به م صحیح حالت به م صحیح دا دنیاوي تلې دی او سړی دومره په یره کې چې خدای څه به کېږي زمونږ په یو بیگ کې 3 کیلو سامان سیوا وختو ما ته وی 3 کیلو سیوا دی په خلق وي بیکونه سپړدل داسې یو پاکستانی افسر پکې اردو ویله ایرپورټ والا زاغه ته مخامخ کړم اورته مې زمونږ یو بیگ کې 3 کیلو سامان سیوا دی ما ته یې به هېڅ خبر هم نه د هغه ته وي ای به وي د مکولا و ای به وي دي پکې خو هسې هغه حالت مې کته که نه حالت خلق دسی په پریشانۍ کې چا به جاز والا تقاریدل او څوکي جنټانو تقاریدل سم چل جوړو زما سامان کم دی ما نه سامان واپس کو مې خدای دا چې میدان محشر کې ته تله ولګئ ونزع الموازین القسط لیوم القیامه